سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وای او د صحت جامې مو پر تن وي. یو ځل بیا درته د انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې وخت مو ښه تېرېږي. ملګرو راځو په خپل دویم درس باندې شروع کړو. لکه څرنګه چې تاسو په لومړي لوست کې ولوستل چې انګلیسي ژبه د شپږو ستورو څخه منځته راغلې ده او د شکل له مخې په دوه ډوله دي، واویل البته کیپیټل لیټرز اینډ سمال لیټرز. نن د انګلیسي ژبې توري د غږ له مخې څېړو. د انګلیسي ژبې توري د غږ له مخې په درې ډوله دي: واویل توري یا غږ لرونکي توري، سیمي واویل توري یعنې ما غږ لرونکي توري، او کانسوننټ توري یا بې غږ توري. راځو واویل توري تعریفوو. واویل توري هغه توري دي چې د دوی په تلفظ سره په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. یو ځل بیا دا تعریف تکراروم. هغه توري دي چې د دوی په تلفظ سره په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي او 5 دانې دي: A E I O U. نو ملګرو تاسو اوس ځان سره تکرار کړئ: A E I O U. په یو کې هم د خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. کانسوننټ توري هغه توري چې د دوی په تلفظ سره په خوله کې د هوا بندښت رامنځته کېږي او 19 دانې دي، لکه B په خوله کې د هوا بندښت رامنځته شو، D همدا ډول، X Z په ټولو کې خوله کې د هوا بندښت رامنځته کېږي. او سیمي واویل توري هغه توري دي چې کله آواز ورکوي او کله یې نه ورکوي او 2 دانې دي چې W وایي. نو 2 سیمي واویل شول، 15 واویل شول او 19 کانسوننټ شول چې ټول 26 مجموعه شوله. راځو ملګرو واویل توري څېړو. واویل تورو ارزښت په کلمو کې څه شی دی؟ د واویل تورو ارزښت په کلمو کې دا دی که چیرې په کومه کلمه کې یو له 5 واویل تورو څخه نه وي نو موږ هغه کلمه شو تلفظ کولی. لکه هند کې که ا واویل توری موږ له دې کلمې نه ډیلیټ کړو نو دلته H and D به موږ وایو، هند نه سو ویلی، H and D به وایو. او بعضې وخت سیمې واویل توري د واویل توري دنده اجرا کوي، لکه سکای اسمان. په سکای کې اس کې کانسوننټ او وای چې دا سیمې واویل د خو د واویل توري دنده اجرا کوي. که چیرې وای ډیلیټ کړو، وای ایسته کړو، وای ریموو کړو نو دلته بیا اس کې وایو، سک نه وایو، سک. نو ملګرو دا وه هغه د واویل تورو ونډه کلمو کې. واویل توري څېړو، اواز دوی کوم اواز ورکوي. ملګرو لومړی د ا توري څېړو. ا توری د کلمو په سر کې د الف اواز ورکوي، لکه اپل، لکه اګري. اپل مڼې ته وایي او اګري چې ده موافق کېدل ورته. او کله چې د ا توری د کلمو په منځ کې راشي نو بیا د یې معنا د یې ساوند یا اواز ورکوي یا غږ ورکوي، لکه هند، مان. هند لاس ته وایي او مین سړي ته وایي. او ملګرو دریم کله چې د ا توری د کلمې په پای کې راشي نو بیا مطلق د الف اواز ورکوي، لکه انډیا. دلته د کلمې وروستی توری ا ده او الف غږ یې ورکړه، لکه ایډیا نظر. انډیا هېواد ده او ایډیا نظر. دلته هم د کلمې وروستی توری الف دی او البته ا ده او د الف اواز ورکوي. راځو ملګرو د ای توری څېړو. دا توری د الف مد کله چې د کلمې په سر کې راشي د الف مد اواز ورکوي، لکه انډ. الف یو څه اندازه اوږدېږي، کش کول کېږي. انډ پای ته وایي، ای ان ډي. او کله چې د کلمې په منځ کې راشي بیا د ی اواز ورکوي. کله چې د ای توری د کلمې په منځ کې راشي بیا د ی اواز ورکوي، لکه مین سړي، ډیر سړي، البته پلورل. او کله چې د ای توری د کلمې په پای کې راشي بیا نو هغه بیا هم مطلق د ی اواز ورکوي، لکه هی هغه د نارینه‌و لپاره، شي هغه د ښځینه‌و لپاره، می زه. دا ټول ملګرو د ای مثالونه دي کله چې ای د کلمو پای کې راغلی ده. راځو دریم ملګرو آی توری ته. آی توری د الف ی اواز ورکوي کله چې د کلمو په سر کې راشي، لکه ایډیا نظر، ایډیا.
الف ی ای ډیا. او کله چې د کلمو په منځ کې راشي آی توری نو بیا د ی اواز ورکوي لکه زپ کوډ. اکثریت وخت تاسو موبایل کې ورسره مخامخ شوی زپ کوډ. او دریم ملګرو کله چې آی د کلمو په پای کې راشي، البته کله چې آی د کلمو په پای کې راشي دلته بیا هم د ی اواز ورکوي لکه سکې د ښویدلو لوبه یا په واورو ښویدل. دا ملګرو د آی توری. اوس راځو د او توری ته. او توری د کلمو په سر کې د الف مد اواز ورکوي لکه آن د پاسه آن. دلته او د کلمې په سر کې راغلی ده. او البته ملګرو کله چې او د کلمې په منځ کې راشي نو دلته بیا د الف اواز ورکوي لکه ټاپ ټي او پي ټاپ ښه بهتره غوره. او کله چې او توری د کلمې په پای کې راشي نو دلته بیا د واو اواز ورکوي واو لکه کیلو کیلوګرام کیلو نو واو اواز ورکوي. راځو ملګرو وروستي توری ده یو توری. یو توری کله چې د کلمې په سر کې راشي بیا نو د الف اواز ورکوي لکه اردو ژبه. او کله چې ملګرو د آی توری د کلمې په منځ کې راشي دلته بیا نو د زبر ساوند ورکوي لکه سن SUN سن لمر ته وایي. او کله چې ملګرو دا توری د کلمې په پای کې راشي بیا هم د او معنا ورکوي کلمو په پای کې البته لکه یو ته. نو دا ملګرو زموږ نن ورځ درس کوم چې د واویل تورو په باره کې و. راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله تاسو ته د کانسوننټ او سیم واویل تورو غږونه وڅېړم چې کوم غږونه ورکوي کوم ټیم کې دوی سایلنټ راځي کله دوی تلفظ کېږي. دا به انشاءالله ضرور تشریح کړم. خو یوه یادونه باید وکړم که تاسو ته پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د لا نورو ویډیوګانو لپاره په څنګ کې د ګونګړي نښان ووهئ. انشاءالله موږ به تاسو لپاره هر وخت لپاره هر ځای کې خدمت کوو. کومه پوښتنه سجیشن وړاندیز پیشنهادي تاسو کولی شئ په شخصي کې میسیج وکړئ یا کمنټ کې پوښتنه وکړئ. بای بای ټاټا سی یو ټمارو.